یو افسوسناکه واقعه تاسو سره شریکوم چې مشره خور را پاڅېدلې ده او خپله کشره خور یې وژلې. مشرې خور یې دغه ظلم دغه زیاتی ولې کړی دی ټول تفصیل به تاسو همدلته وګورئ. درنو دوستانو دا واقعه چې په چیمه کالونۍ کې وزیرآباد کې مخې ته راغلې ده. ویل کېږي چې دا مشره خور یې چې خپل خاوند سره د 2 کالو نه لانجې کونجې چلېدلې او خپل مور پلار کره خفه ناسته وه، نو د دې د خپلې کشرې خور سره په څه خبره باندې لانجه راغلې ده، تکرار یې شوی دی. بیا د هغې نه پس دا تلې د چاړه یې رااخیستې ده او خپله کشره خور یې په چاړه باندې وهلې چې ځای په ځای وژلې ده. د دې نه بس پولیس وایي چې دغه مشره خور یې ورله نیولې هم ده او اوس مهال هغه په هسپتال کې ده، ځکه چې وایي د هغې ذهني حالت ټیک نه دی او د همدغه لانجو او مسلو د وجې هغه د ډپریشن ښکار شوې ده. نو قدرمنو دا یو ډېر افسوسناک خبر چې تر تاسو مو درورسوو، تاسو سره مو شریک کړو. ویډیو د کتلو مو یو جهان مننه. په آینده کې له نورو همدغسې تازه معلوماتو او ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تاسو سره به وخت په وخت همدغسې نوي معلومات او ویډیوګانې شریکوو. خوشحاله اوسئ، بریالي اوسئ.